لالا ته دا زما حق ولې نه راکوې؟ په ما پسې د بچیانو د سکول فیس هم پوره دی، د مالک مکان کرایه هم راپسې پوره ده، د مالک مکان جواب ما ته راکوي، ولکه کرایه نه راوړې دا ځای خالي کړه، دا تا حق ما ته ولې نه راکوې لالا؟ د چه حق غواړې؟ قانون هم زما پر نامه دی، دا کور هم زما پر نامه دی، هېڅ حق مک دې نشته. بله ور چې ماله رانه شي لالا زه دا منم چې قانون هم ستا پر نامه باندې، دا جایداد هم ستا پر نامه دی، سره هم ستا پر نامه دی. اخر زه دې ورور یم، ما ته حق راکړه. هره ورځ را روان یې خواستونه کوې، زما حق راکړه، زما حق راکړه. ورسه مخکې چارو طرف خلاص دی چې په تا نه کېږي هغه وکړه، نه در کوم دا ستا حق. ځه ولاړ شه. خیر الله خو مې پر سر باندې ستا الله انصاف کوونکی دی، ته پر دا خپل ظلم تکبر باندې دونه غرور کوه. سبا بازار له یا نن راشه بازار له، زه اوس بازار له درځم، بس بازار له راشه ټلیفون به سره وکړو، بس بیا به کار در وکړم انشاءالله. ټیک د کور دې ودان الله دې عزت وکړه. صحیح ده، خدای حافظ. بابا څنګه؟ شکر، ته څنګه یې زویه؟ جوړ یې؟ د الله احسان دی، شکر دی. بابا ته چیرې ځې؟ زویه زه ځم بازار له. بابا نوي موبایلونه راغلي دي، آیفون ماله به یو دانه نه راوړې؟ ولې به نه درله راوړم؟ ولې دې په زهیره خوله راته وایه خو پلار دې یم زویه، تا لې ګټمه، تا له به یې ولې نه راوړم؟ تا له به یې راوړمه. بابا یو کار به بل هم کوې؟ چش زویه؟ زما د انډوالانو سره ګورې سره موټران شته، زما موټر نه زما موټر هم واخله. هغه به هم در واخلم، ته ولې زویه فکر کوې؟ بس زه نن بازار له ځمه، موټر به هم دله واخلم، دغه موبایل به هم دله واخلم. سمه ده؟ صحیح ده بابا، ته بازار ولاړ، زه به خپل انډوالانو لاړ شم. ورسه زویه، پام کوه دی نه د چا سره بد مد مه کوه. یا نه کوم بابا. ورسه ځه زویه، ورسه بازار له یو موبایل یوه ګاډۍ یا زوی دپاره عثمان عثمان زوی دې سټوډنټ کړی دی، و نګیټیو وینې ضرورت ته که په نیمه ګنټه کې نه کور پیدا زوی دې مري. الله څه وایه؟ ته د سره په هسپتاله منډه که زه به د وینو بندوبست هله وکړم. هله بیداره شه. سلام علیکم. خیرات یې ښه جوړې؟ د وینې ډېر سخت ضرورت دی، ته چیرې یې؟ څه وایه ته بیا چیرې ووتې؟ شی بیا چیرې تللی دی؟ وایي اوس که کور ته یم دی به وایي زه بهر یم. اورې چیرې یې؟ د وینې سخت ضرورت دی، ته یې چیرې ځای راوشه؟ اوس ته به په دا نن ورځ دلته څه دپاره تلې؟ خدایه زه اوس څه وکړم؟ هلته مې زوی پر مرګ پروت دی، دلته یو لمبر نه پورته کوي، پوښتنه جنې وکړه زه په فلاني ځای کې یم، په دا ورځ یو پشه نه راځي. لالا لالا ولې پریشانه؟ زوی مې اکسیډنټ کړی دی، په دې پریشانه یم. نګیټیو وینې پکار ده، اوس د هېڅ چا غم نه ده، زه څه وکړم؟ چا له ټلیفون وکړم چې یوه له ټلیفون وکړم وایي زه نه یم دلې، زه نه یم دلې، په تنګسا یو پشه نه راځي. درځه لالا زما و نګیټیو وینه ده، ځای ورښومه. ستا و نګیټیو وینه ده؟ ای وروره ما د تا سره دومره ناجایزه کولې، ته ما ته اوس وینه راکړې، زما د زوی ژوند را بچاوی. دا د دې ځای خبرې نه دي، درځه د یوه هسپتال ته وڅغلو، وینه ورکړه، بیا بعد کې کار کوو. زه ډېر غلط وم وروره، ما معاف کړه په راځه خدای. وروره خدای دې معاف کړه، راځه یوه هغه هلک ژوند بچاو. قسم به خدای څه شرمېږم وروره بس دغه هلک ژوند بچاو کړو. درځه. ملګرو دا کوچنی کلیپ ویډیو به م کتلې، امید کوم چې خوښه شوې به وي. د دې څه دا مطلب معلومه خبره چې موږ ته د یو چند شپه مسافران دې دنیا له راغلي، دا دنیا فاني ده. باید زموږ ته دې دپاره پکار دی چې خپل ورور ته، خپل زوی ته، خپلې لور ته، خپلې خور ته حق ورکړو. که چیرې موږ ته یې حق نه کړو ورکړو، الله ډېر غټ غفور رحیم دی، هغه موږ ته په هره طریقه کښېږي. نو ولې آخرت ځان ته خرابوو؟ خپل حق ورکړو، آخرت به مې هم سم شي. زما د خپل ورونو څخه دا خواست دی، د پښتنو سیم څخه دا خواست، دا زموږ په معاشره کې شته، دا یو د بل حق خوړل. ګریز وکړئ، د دې څخه توبه وکاږئ، خپل آخرت ځان ته مه خرابوئ. خپل حق دی، ورور دی که خور ده، که ورور دی که لور ده، دا موږ دې باندې حق لري، موږ دې به دوی ته خپل حق ورکوو. نو خوشحاله اوسئ چې هر ځای یاست، که زموږ دا میسج دې خوښ شوی مخ ته سره شیر کړئ او ښایسته کمنټونه راته وکړئ.